ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره نن د یو ځانګړي ډول انیمیا یا د وینې کموالی یا د کمخونی په اړه خبرې کوو. دا ځانګړی ډول د وینې کموالی د خبیث انیمیا یا خبیث کمخونی یا پرنیشس انیمیا په نام یادیږي. نن به په دې اړه خبرې وکړو چې پرنیشس انیمیا څه شی ده، څه اعراض او علائم لري، څرنګه تشخیص کیږي او آیا تداوی یا درملنه لري او که لري څه شی ده. دا چې ولې دې ته پرنیشس انیمیا یا خبیثه کمخونی یا د وینې خبیث کموالی وایي، دلیل دا ده چې څو لسیزه پخوا که یو انسان په دې ناروغۍ سره تشخیص کېده په مرګ محکوم و. الان چې نن ورځ که په وخت و زمان او درست تشخیص شي ډیره ساده تداوی لري. لکه څرنګه چې له نومه معلومه ده، خبیث انیمیا یا د وینې کموالی یو ډول انیمیا ده. لکه چې ټولو ته معلومه ده چې وینه یوه حیاتي ماده ده چې پرته له هغې د ژوند دوام امکان نه لري. وینه د بدن ټولو حجرو، نسجونو او ارګانونو ته د اکسیجن او غذایي موادو په رسولو کې اصلي رول لري. انیمیا یا د وینې کموالی یا کمخونی هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې د وینې هیموګلوبین کچه د نورمال څخه ټیټه وي. کله چې انیمیا وایي هدف د وینې کموالی یا کمخونی ده. د نن ورځ په بحث کې کله چې پرنیشس انیمیا وایي هدف د وینې خبیث کموالی ده. انیمیا یا د وینې کموالی ډول ډول یا مختلف لاملونه لري. په لنډه توګه یا وینه په کافي کچه نه جوړیږي، یا دا چې وینه له نورمال حالت څخه زیاته تخریبیږي او ویجاړیږي، او یا هم د وینې د بهیدو یا هیموراج یا د خونریزي له امله وینه ضایع کیږي او له منځه ځي. یعنې دا درې عمده کتګوري دي. د انیمیا یو لامل دا دی چې کله چې هغه عناصر یا توکي چې د وینې په جوړېدلو کې اړین دي په کافي اندازه شتون ونه لري. درې عناصر چې د وینې په تولید کې لوی رول لوبوي، یو وسپنه یا آیرن، بلې فولیک اسید یا ویټامین B9 یا ویټامین B9، او بل سیانو کوبالامین یا ویټامین B12 یا B12 ده. د ویټامین B12 یا د B12 ویټامین د کمښت انیمیا ډېر لاملونه لري چې خبیثه انیمیا د ویټامین B12 د کمښت د انیمیا یو له لاملونو څخه ده. د ویټامین B12 کمښت په غذایي رژیم کې د کافي ویټامین B12 نشتوالي له امله او یا د خبیث انیمیا له امله رامنځته کیدای شي. نور عوامل هم ممکن دي، د بیلګې په توګه د جذب مشکلات یا مال ابزوربشن. او نن په ځانګړې توګه د خبیث انیمیا یا پرنیشس انیمیا یا د وینې خبیث کموالی په اړه غږیږو، کوم چې د انیمیا یو ډول دی چې د ویټامین B12 د نشتوالي یا کموالی له امله رامنځته کیږي. خبیثه انیمیا یا پرنیشس انیمیا اکثرا یو آټو ایمون ناروغي ده. آټو ایمون داسې حالت ده چې د انسان معافیتي سیستم ځان ځینو برخو په وړاندې غیر نارمل عکس العمل یا غبرګون ښیي. آټو ایمون په ساده ډول په دې معنا ده چې د بدن معافیتي سیستم چې یو شخص د ناروغیو او میکروبونو څخه ساتي د بدن په نارملو حجرو برید یا حمله وکړي. خبیث انیمیا یو داسې حالت ده چې د ناروغ بدن نشي کولای ویټامین B12 جذب کړي. باید پوه شو چې خبیثه انیمیا یا پرنیشس انیمیا د ویټامین B12 له کمښت سره توپیر لري، ځکه چې د ویټامین B12 کمښت یا نشتوالی یو داسې حالت دی چې یو څوک په کافي اندازه ویټامین B12 نشي ترلاسه کولی، او له همدې امله د ویټامین B12 د کموالي د ښې نښانې څرګندوي. په خبیثه انیمیا کې یو سړی کولی شي په کافي اندازه ویټامین B12 واخلي، مګر د انسان بدن نشي کولای B12 جذب کړي. د پرنیشس انیمیا یا د خبیثه انیمیا رنځپوهنه یا پاتوفیزیولوژي یا دا چې ناروغي څنګه رامنځته کیږي، د دې مسلې د پوهېدو لپاره راځي چې د معدې جوړښت او فعالیتونو ته یوه لنډه کتنه وکړو.
په معده کې ځانګړي حجرې شتون لري چې د پارایټل سل یا جداري حجرو په نوم یادېږي. دا حجرې یعنی پارایټل سل یا جداري حجرې دوه مهم مواد تولیدوي چې په هضم او جذب کې رول لوبوي. لومړی د معدې اسید یا هایدروکلوریک اسید چې دا د معدې تیزاب څخه عبارت دی، او بل یو ځانګړی پروتین جوړوي چې د داخلي فاکتور یا ذاتی فاکتور یا انټرنسیک فاکتور په نامه یادېږي. همداراز په معده کې یو بل ډول حجرې هم شتون لري چې د چیف سلز په نامه یادېږي. چیف حجرې د پپسینوجن په نوم یو ماده جوړوي کوم چې د پپسین یو مخکنی حالت دی. راځئ چې وګورو چې په خبیثه انیمیا یا پرنیشس انیمیا کې څه پیښیږي. په ډیری حالاتو کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، خبیثه انیمیا یو اټوایمین اختلال دی. په دې ناروغي کې معافیتي سیستم سپینې حجرې په هغه حجرو باندې برید کوي کومه چې د ویټامین B12 په جذب کې رول لري. یو بل حالت چې په کې یو څوک کولی شي په خبیثه انیمیا اخته شي یو حالت دی چې د ایټروفیک ګاسټرایټس یا د معدې دموري التهاب په نوم یادېږي. هغه څه چې په ایټروفیک ګاسټرایټس کې پیښیږي دا ده چې د معدې اوږدمهاله التهاب لامل کیږي چې له دې امله د معدې ځینې حجرې خپله نارملې دندې نشي ترسره کولی. دلته به د معدې او وړو کولمو په اړه یوه لنډه کتنه وکړو، ځکه چې معده او کوچنۍ کولمې د خبیثه انیمیا په منځته راتلو کې مهم رول لوبوي کوم چې د ویټامین B12 جذب مختل کیږي. کله چې یو څوک ډوډۍ خوري، ویټامین B12 لرونکي خواړه د خولې له لارې د هاضمې جهاز ته داخليږي. ویټامین B12 په لاندې خوړو کې موندل کیږي لکه سره غوښه، کبان، هګۍ، پنیر او نور ځانګړي خواړه. په لنډه توګه ویټامین B12 په حیواني پروتینو کې موندل کیږي. یو خبر چې باید ووایو دا چې د انسان وجود نشي کولای ویټامین B12 جوړ کړي، نو له دې امله باید له خارجه واخیستل شي. د انسان په خوله کې د لعابیه غدو په نامه غدې شتون لري چې لعاب یا لاړې تولیدوي. د ډوډۍ خوراک په مهال خواړه د دې لعاب سره مخلوط کیږي. لعابیه غدې او همدارنګه معده یو پروتین تولیدوي چې د پروتین R یا هپټوکورن په نامه یادېږي. کله چې خواړه خورو په دې کې حیواني پروتینونه لکه غوښه، چرګ، ماهي یا کبان، هګۍ، دې کې موجود ویټامین B12 د پروتین R یا هپټوکورن سره وصل کیږي یا یوځای کیږي. لکه پخوا هم چې ویلې په حجره کې مختلفې حجرې شتون لري په شمول د چیف سل او نورو حجرې چې پارایټل سل یا جداري حجرې په نامه یادېږي. لکه چې ویلې چیف سل هغه کیمیاوي ماده چې په نام د پپسینوجن یادېږي تولیدوي، او پارایټل سل دوه شیان تولیدوي، یو د معدې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید او بل داخلي فاکتور یا انټرنسیک فاکتور چې دا دواړه ډېر مهم رول لوبوي. دلته څه پیښیږي کله چې پپسینوجن د معدې اسید سره مخلوط شي؟ پپسین یا د هاضمې جوس ځینې رامنځته کیږي. په معده کې پپسین ویټامین B12 له خوړو یا حیواني پروتینونو څخه جلا کوي. د دې لپاره چې د خوړو پروتین یعنی حیواني پروتین جذب شي باید تجزیه او مات شي، مګر ویټامین B12 ماتېدو ته اړتیا نه لري او د جذبېدو لپاره چمتو دي کوم چې په خپل مناسب ځای کې یعنی په وړو کولمو کې جذب شي. که ویټامین B12 په معده کې په آزاده بڼه وي، ویټامین B12 د معدې د تیزابو په واسطه له منځه ځي. د معدې د تیزاب په واسطه د ویټامین B12 د تخریب د مخنیوي لپاره هغه ماده چې په نام د هپټوکورن یا پروتین R یادېږي د ویټامین B12 سره یوځای کیږي ترڅو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وشي. کله چې پروتین R یا هپټوکورن د B12 سره وصل سي، ویټامین B12 کولی شي له معدې څخه د کوچنۍ کولمو لومړۍ برخې یا ډوادنم ته پرته له ویجاړېدو تېر شي. بله مسله دا ده چې د معدې پارایټل حجرې یا جداري حجرې داخلي فاکتور یا انټرنسیک فاکتور په نامه ماده تولیدوي چې د معدې څخه وځي او د ډوادنم یا د وړو کولمو یا لومړۍ برخې ته داخليږي. اوس ویټامین B12 په ډوادنم کې وجود لري چې د پروتین R سره وصل او تړلی دی. په ډوادنم یا وړو کولمو کې یا اثناء عشر کې یو مجرا شتون لري چې له لارې د پانکراس انزایمونه او کیمیاوي مواد د کولمو لومړۍ برخه ته افرازیږي. اوس د دې پانکراس په افرازاتو کې موجود پروتیز
پروتین آر یا هم د هپټوکورن چې له ویټامین B12 سره وصل ده دا دواړه سره جلا کوي ځکه چې د کولمو چاپیریال د معدې برعکس تیزابي چاپیریال نه دی چې ویټامین B12 پکې تخریب سي. اوس نو پروتین آر او ویټامین B12 یو له بل څخه جلا شوي. ښه که په یاد ولرئ ومویلې چې د معدې پرایټل سل یا جداري حجره د معدې اسید سربیره داخلي فاکتور یا انټرنسیک فاکتور هم تولیدوي. اوس څه پیښیږي؟ اوس ویټامین B12 د داخلي فاکتور سره وصل کیږي او د کوچنۍ کولمو په مسیر کې حرکت کوي. که څنګه چې پوهیږو وړې کولمې درې برخې لري: ډوادنم یا اثناعشر، ججونم او الیوم چې هغه وروستۍ برخه ده. اوس په نهایت کې دا د ویټامین B12 او انټرنسیک فاکتور کمپلیکس د الیوم یا د وړو کولمو وروستۍ برخه ته رسیږي کوم چې د ټرمینل الیوم یا نهایی الیوم په نوم یادیږي. ټرمینل الیوم یا د وړو کولمو وروستۍ برخه په حقیقت کې د کوچنۍ کولمو پای دی او دا هغه برخه ده چې وړې کولمې د کولون یا لویو کولمو سره نښلوي. په ټرمینل الیوم یا نهایی الیوم کې ځانګړې آخذې شتون لري چې د ویټامین B12 او انټرنسیک فاکتور دا کمپلیکس چې هلته رسیږي دغه آخذو سره چسبیږي. په دې وخت کې ویټامین B12 د انټرنسیک فاکتور څخه جلا کیږي او وروستۍ الیوم په آخذو کې یا د ټرمینل الیوم یا د نهایی الیوم د آخذو له لارې وینې ته جذبیږي. کله چې ویټامین B12 د وینې جریان ته ننوځي د ترانسکوبالامین په نوم یو بل مالیکول سره نښلي. ترانسکوبالامین په حقیقت کې د ویټامین B12 د ترانسپورټیشن یا لیږدولو کې مرسته کوي. اوس ترانسکوبالامین دا ویټامین B12 دوه مختلفو ځایونو ته وړي. د دې ویټامین B12 یوه برخه ځیګر ته ځي او هلته ذخیره کیږي چې د کلونو لپاره هلته پاتې کیږي. له همدې امله ده چې معمولا کلونه وخت نیسي چې یو شخص کې د ویټامین B12 د کمښت اعراض او علائم یا نښې نښانې څرګند شي. د ویټامین B12 پاتې برخه د بدن حجرو ته ځي، البته دا هم د ترانسکوبالامین په واسطه. یو له دې حجرو څخه د هډوکو د مغز یا د بون میرو حجره ده. اوس د هډوکو مغز کې څه پیښیږي؟ د هډوکو مغز کې خاص ډول حجرې چې د سټم سل په نامه یادیږي شتون لري. سټم سل یا ساقه‌يي حجرې یو خاص ډول او ځانګړي حجرې دي چې دا حجره کولی شي بېلابېلې او ډول ډول حجرې جوړې کړي. او څنګه چې د نن ورځې د بحث موضوع د وینې په اړه ده، په خاصه توګه د وینې د سرې حجرې یا ریډ بلډ سل یا RBC په اړه به خبرې وکړو. د سټم سل دننه یو ماده شتون لري چې د DNA یا ډي اکسي رایبو نوکلیک اسید په نوم یادیږي او ویټامین B12 د DNA د جوړېدو یا ترکیب لپاره اړین او ضروری ده. په عین وخت کې سټم سل یا د سټم حجرې تکثر کوي او د دې حجرې د هر تکثر سره DNA او د حجرې سایز یا اندازه کوچنی کیږي. په نهایت کې کله چې دا حجره یو ټاکلې اندازې ته ورسیږي DNA او مایټوکاندریا له حجرې څخه بهر غورځي او داسې یو سره حجره ځینې جوړیږي. په دې توګه د وینې سره حجره تولیدیږي. اوس به وایي چې DNA څه شی ده؟ DNA یا ډي اکسي رایبو نوکلیک اسید د حجرې د ننه یو مایکروسکوپیک جوړښت ده چې ارثي یا جینیټیک معلومات ځان کې لري چې د یو ارګانیزم د ودې او فعالیت مسؤل دی. د DNA مالیکولونه دا معلومات له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. بل هم یاد کړئ چې د حجرې دننه مایټوکاندریا وجود لري. مایټوکاندریا څه شی دی؟ مایټوکاندریا د حجرې داخل کې یو بل مایکروسکوپیک جوړښت ده چې د حجرې د داخلي کیمیاوي تعاملاتو لپاره اړینه انرژي تولیدوي او دا انرژي چې په مایټوکاندریا کې تولیدیږي د ATP یا ادینوسین ټرای فاسفیټ په شکل زیرمه کیږي. په بل عبارت مایټوکاندریا د حجرې د انرژي د تولید فابریکه ده. اوس کله چې یو څوک خبیثه انیمیا لري څه پیښیږي؟ ویټامین B12 د DNA په ترکیب کې مهم رول لوبوي،
نو ځکه د ویټامین B12 د نشټوالي له امله د DNA ترکیب په سمه او نورمال ډول نه ترسره کیږي او په دې دلیل حجره د تقبض یا کوچني کېدو په ځای لویږي. له همدې امله ده چې دا ډول انیمیا یا دا ډول د وینې کموالی ته ماکروسیټیک انیمیا هم ویل کیږي چې په هغه کې د وینې د سرو حجرو سایز یا اندازه د نارمال څخه لوی وي. انیمیا چې د وینې د سرو حجرو اندازه د نارمال څخه لوی وي د میګالوبلاستیک انیمیا په نوم هم یادېږي. اوس دلته دوه بېلابېلې ستونزې رامنځته کېدای شي. په نورمال ډول کله چې وینه د هډوکو مغز کې جوړیږي د هډوکو مغز پرېږدي او د وینې دوران ته داخليږي. په ماکروسیټیک یا میګالوبلاستیک انیمیا کې دوه شیان واقع کېدای شي. یو حالت دا ده چې دا حجره ممکن ونه شي کولی د هډوکو مغز یا بون میرو هغه ځای چې وینه پکې جوړیږي له هغه نه رابهر شي. دوم احتمال دا دی چې کله چې دا حجره د وینې جریان ته ننوځي ممکن ده چې د وینې رګونو کې د حرکت په مهال وینې علاقه یا غوټه شي. د یادولو وړ خبره دا ده چې ویټامین B12 په حقیقت کې د شحمي یا غوړو اسیدونو یا فیټي اسیدز د ماتولو او تجزیه کولو مسؤل ده کوم چې د مایلین په تولید کې کارول کیږي. مخکې له دې چې موږ د مایلین په اړه وغږیږو راځئ چې د اعصابو یو حجرې ته یو چټک نظر وکړو. که نورون یا عصبي حجره په نظر کې ونیسو نیورون یو بدن لري چې د باډي په نام یادېږي. همداراز ځانګړي څانګې لري چې په نام د ډندرایټس یادېږي او اکسون چې عصبي سیالي انتقالوي. اکسون یو پوښ لري چې دا پوښ یا غلاف د پروتین او غوړو څخه جوړ شوی چې د مایلین په نامه یادېږي. دا غوړه طبقه د عصبي سیالي لیږدول ګړندي کوي. نو په همدې دلیل ده چې که چیرې مایلین مصدوم شي یا ویجاړ شي د دې عصبي سیالو لیږدول کېدل هم ورو کېږي یا بطي کېږي او له همدې امله د ویټامین B12 د کمښت یا فقدان په صورت کې کله چې کافي اندازه مایلین یا عصبي شیټ یا عصبي پوښ نشي تولیدېدی شخص ممکن عصبي اعراض او علائم یا نښې نښانې تجربه کړي. راځئ یو څه بیرته لاړ شو او وګورو چې د دې وضعیت لامل څه شی ده. لکه څنګه چې یاد کړه په معده کې جداري حجرې یا پارایټل سل چې د معدې اسید یا هایدروکلوریک اسید تولیدوي او همدارنګه انټرنسیک فاکټور یا داخلي فاکتور تولیدوي او چیف سل چې پپسینوجن تولیدوي. اوس به وګورو چې په خبیثه انیمیا یا د وینې په خبیثه کموالي کې یا په پرنیشس انیمیا کې څه پیښیږي. معافیتي یا دفاعي سیستم د معدې د جداري حجرو یا پارایټل سل او یا د انټرنسیک فاکټور یا د داخلي فاکتور یا د دواړو په وړاندې انټي باډي تولیدوي یعنی یو غبرګون ښیي. کله چې پارایټل سل حجرې ونشي کولی انټرنسیک فاکتور جوړ کړي نو انټرنسیک فاکتور خپله دنده چې د ویټامین B12 سره نښلول دي دا کار ترسره کولی نشي او ویټامین B12 په ټرمینل ایلیم یا نهایي وړو کولمو کې په خپلو ځانګړو آخذو کې جذبېدی نشي او په دې ډول د ویټامین B12 کمښت یا نشتوالی رامنځته کېږي. څرنګه چې ویټامین B12 د هیموګلوبین یا د وینې د سور رنګه پروتین د جوړښت یوه اصلي برخه ده او په کافي اندازه شتون نه لري نو شخص د ویټامین B12 د کمښت انیمیا سره مخ کېږي. د خبیثه انیمیا ناروغان کومې نښې نښانې یا اعراض او علائم لري؟ د انیمیا د عمومي نښې نښانو سربیره لکه د جلد یا پوټکي د رنګ کموالی یا خصافت یا الوتلی رنګ، د ستړیا او خستګي احساس کول ځکه چې د وینې د کمښت له امله حجرو ته په کافي اندازه اکسیجن او غذایي مواد نه رسیږي. له همدې امله انسان د ستړیا او خستګي احساس کوي. سالنډي یا شورنس اف برث هم په همدې دلیل ځکه چې په انیمیا کې د وینې د سرو حجرو شمیر ټیټ وي او نسي کولی په کافي اندازه اکسیجن او غذایي مواد حجرو، انساجو او اعضاو ته ورسوي. له دې امله شخص د سالنډي احساس کوي. اوس انیمیا او سالنډي د دې لامل کېږي چې د شخص نبض یا د زړه ضربان لوړ شي چې دا حالت ته ټاکیکاردیا وایي یعنی د قلب ضربان نارمل حالت څخه پورته وي. نارمل حالت کې قلب یا زړه
په هر دقیقه کې شپېتونه تر سلو دفعې تقبض کوي یا حرکت کوي. کله سلو نه پورته یې دې ته ټاکیکاردیا وایي او کله شپېتونه کم یې دې ته بریډیکاردیا وایي. بل علامه دا ده چې د ناروغ ژبه ممکن سره او خویه شي او هغه خپل طبیعي زیږوالی له لاسه ورکړي. سربیره په دې څرنګه چې د ویټامین B12 نشتوالی په عصبي سیستم باندې منفي اغیزه لري، ناروغان ممکن د پرفرال نیوروپاتی په نامه یا د محیطي اعصابو تکلیف څخه رنج ویسي. پرفرال نیوروپاتی داسې حواله ده چې په هغه کې شخص په لاسونو او پښو کې کرختی او بېحسي احساسوي چې دې ته پرستیژیا وایي، لکه لاسونه او پښې چې ویده شوي وي. همداراز د وایبریشن د حس له لاسه ورکول یا د پروپرسپشن یا عمقي احساس له لاسه ورکول. همداراز کیدای شي د بدن په توازن کې ستونزې چې د اټاکسیا په نامه یادېږي رامنځته شي چې د عصبي اعراض او علایمو شدت په دې پورې اړه لري چې د نخاع کومه برخه اغیزمن شوې ده. لکه څنګه چې په پیل کې ویل په خبیثه انیمیا یا پرنیشس انیمیا یا د وینې د خبیثه کموالي په حالت کې د داخلي فاکتور د نشوالي له امله په کافي اندازه ویټامین B12 نشي جذبېدی. باید ووایو چې نور شرایط عوامل هم شته چې کولی شي چې د ویټامین B12 د کمښت یا فقدان لامل شي. دا لاملونه او عوامل لکه د داخلي فاکتور کمښت یا نشتون د B12 د کمښت یا فقدان د انیمیا یو لوی لاملونه څخه ده، ځکه چې بدن نشي کولی په کافي اندازه ویټامین B12 جذب کړي. سربیره په دې په ځینو نورو حالاتو کې خبیثه انیمیا یا پرنیشس انیمیا رامنځته کیږي ځکه چې کوچنۍ کولمې نشي کولی په سمه توګه ویټامین B12 جذب کړي، کوم چې کیدای شي لاندې لاملونه ولري. په کوچنیو کولمو کې د ځینو باکتریاو له حده زیات تکثر او شتون یا بکټریل اوورګروث. ځینې ناروغۍ کیدای شي چې د لامل شي لکه کرون ناروغي او یا یو بل ناروغي چې د سیلیاک په نامه یادېږي، کیدای شي دا هم د B12 جذب مختل او ګډوډ کړي. ځینې درمل کولی شي چې د ویټامین B12 جذبول خراب کړي، چې دا معمول درمل هم دي چې خلک زیات اخلي. مثلا یو معموله دوا چې د زړه ایشېدو یا د جوشي لپاره استفاده کیږي، چې یو مثال د زړه ایشېدو ضد یا انټي اسید درمل لکه اومپرازول او د دې فامیل چې په نام د پروټون پمپ انهبیټر یادېږي. بل د H2 ریسپټر بلاکر یا رانیټیډین یا زانټاک او د دې فامیل نور دواګانې هم کولی شي چې د دې لامل شي چې شخص د ویټامین B12 په فقدان یا کمبود باندې اخته شي. بل دوا چې په لوړه کچه استفاده کیږي ځینې هغه د شکر د ناروغۍ یا د ډایبیټیس معموله دوا ده چې په نام ده میټفورمین یا ګلوکوفاژ یادېږي. همداراز د کوچنۍ کولمو ځینې جراحي چې د کوچنۍ کولمو ځینې برخې لرې کیږي، کوم چې ممکن هغه ضروري موادو جذب چې هلته صورت نیسي، نو د کولمو د هغه برخې د نشتوالي له امله دا پرابلم منځته راوړي. یا ځینې چونجي چې د فیته‌ایي چونجو یا ټیپ ورم په نوم یادېږي، د دوی شتون هم کولی شي چې د ویټامین B12 د جذب د اختلال لامل شي. چې دا پورته ذکر شوي ټول حالات کولی شي د ویټامین B12 جذب ګډوډ کړي او د B12 د کمښت انیمیا سبب شي. ځینې وخت د ویټامین B12 د فقدان یا کمښت لامل په غذایي رژیم کې یا خوړو کې د کافي ویټامین B12 نشتوالی ده چې د B12 د کمښت انیمیا لامل کیدای شي. نښې نښانې یا اعراض علایم د انیمیا یا د وینې د کموالي یا د کمخوني د عمومي نښو نښانو سربیره لکه ستړیا، سرخوږي یا سردردي او نور. د ویټامین B12 کمښت ممکن د جدي اعراض علایمو یا نښو نښانو لامل شي لکه عصبي اختلالات، عصبي ستونزې لکه کنفیوژن یا گیچوالی، ډیمنشیا یا د حافظې خرابوالی، ډپریشن یا ژور خفګان او د حافظې له لاسه ورکول. همداراز کیدای شي د هضمي سیستم اعراض او علایم ولري لکه زړه بدوالی، کانګې، د زړه ایشېدل یا هارټبرن، د نس نفخوبات یا فلچولنس، قبضیت یا اسهال، انورکسیا یا د اشتها نشتوالی، وزن بایلل،
د ځګر التهاب یا هپاتایتس او سره او خویه ژبه کوم چې خپل طبیعي زیږوالی له لاسه ورکوي. اوس وایو چې څه رقم دا انیمیا یا دا ډول کمخوني یا پرنیشس انیمیا یا خبیثه د وینې کموالی څرنګه تشخیص کیږي. ځینې ساده معاینات چې په نام د CBC یا کمپلیټ بلډ کاونټ یا د وینو د حجراتو بشپړ شمارل چې ډېره ساده معاینه ده. په دې معاینه کې د وینو د سرو حجرو شمیرل او شکل مطالعه کیږي، یعنی هیموګلوبین، هیماتوکریت، پلیټلیټ، مین کارپسکولر والیوم یعنی وینې د سرې حجرې اندازه او نور مشخصات معاینه کیږي. همداراز کیدای شي چې د انټي باډي معاینات وشي. انټي باډي دوه ازموینې شتون لري چې کیدای شي د خبیثه انیمیا په تشخیص کې وکارول شي. لومړی د داخلي فاکتور ضد انټي باډي دي کوم چې په غوره توګه د خبیثه انیمیا د ارزولو لپاره کارول کیږي، او دوهم د جداري حجراتو یا پرایټل سل ضد انټي باډي دي چې معاینه کیدای شي مګر دا لږ ګټور دي نظر د انټرنسک فاکتور انټي باډي ده. اوس په پلان ډول وایو چې د خبیثه انیمیا یا پرنیشس انیمیا یا د وینې د خبیثه کموالي منیجمنت او درملنه څه ده. څرنګه چې په پیل کې ویلې چې خبیثه انیمیا دا ناروغي ته د دې خاطر خبیثه ویل کېده چې کوم شخص چې په دې ناروغي تشخیصېده محکوم په مرګ و، مګر نن ورځ دا یو ډیره ساده ناروغي ده چې ځکه چې په وخت و زمان او په درست تشخیصي درملنه ډیره ساده ده. هغه د ویټامین B12 اعاده کول یا ناروغ ته د ویټامین B12 ورکول دي. هغه خلک چې په دې ناروغي اخته دي ممکن د ټول ژوند لپاره ویټامین B12 ته اړتیا ولري. که د ویټامین B12 د کموالي لامل په خوړو کې د B12 کمښت وي، غذایي رژیم یا خوړو کې د B12 د کمښت درملنه د کسانوکوبالامین په ورکولو سره د خولې له لارې یا فمي دواګانو له لارې د B12 په ورکولو سره درملنه کیدای شي، مګر دا چې د ویټامین B12 کمښت ډیر شدید وي. یعنی په مجموع کې ویټامین B12 هم په فمي یا د خولې له لارې مستظرات وجود لري، زرقي یا د پچپري له لارې درمل وجود لري، او د ژبې لاندې یا تحت اللساني یا سب لنګول هم وجود لري. باید وویل شي د خبیثه انیمیا په درملنه کې د خولې له لارې د ویټامین B12 اخیستل شاید کافي نه وي، ځکه چې په خبیثه انیمیا کې اصلي ستونزه د ویټامین B12 په جذب کې ده، نه د ویټامین B12 په اخیستو کې. د خبیثه انیمیا د ناروغانو درملنې لپاره دوی ته په اونۍ کې 3 ځله د 2 اونۍ لپاره او بیا په هر 3 میاشتو کې یو ځل د 1 ملي ګرام هایدروکسی کوبالامین عضلي زرق یا په غوښه کې پیچکاري کېدو سره درملنه کیدای شي. په حالاتو کې چې ناروغ عصبي اعراض او علائم یا نښې ولري، ډیر شدید رژیمونه کارول کیږي. د مثال په توګه هایدروکسی کوبالامین 1 ملي ګرام هر یو ورځ په منځ کې تر هغه وخته پورې ورکول کیږي چې د ناروغي نښې ښې شي. یو مسله چې باید ډیر توجه ورته وشي چې کچېرې د فولیک اسید یا ویټامین B9 فقدان یا کمښت هم شتون ولري، نو دا خورا مهمه ده چې د فولیک اسید کمښت د درملنې نه مخکې لومړی د ویټامین B12 د کمښت درملنه وشي، ځکه چې که دا ناروغ د ویټامین B12 کمښت ولري او د فولیک اسید په ورکولو سره درملنه وشي، نو دا کیدای شي چې د یو ډیر جدي عصبي پرابلم لامل شي چې د سباکیوت کمباینډ degeneration of the spinal cord یا د نخاع د کورد د تحت الحاد ګډ انحطاط په نوم یو ډیر مهم عصبي تکلیف لامل شي. دا یو عصبي ستونزه ده چې د ویټامین B12 یا کوبالامین د کمښت له امله رامنځته کیږي. degeneration هغه حالت ویل کیږي چې په هغه کې د نسج یا عضو حجري خرابېږي او خپل فعالیت له لاسه ورکوي. اوس کوم اشخاص د خبیثه انیمیا یا د وینې د خبیثه کموالي یا پرنیشس انیمیا
ریسک فاکټورونه یا د خطر عوامل لري. د خبيثه انیمیا د کورنۍ تاریخچه درلودل د خطر فاکټور ده. یعنی هغه خلک چې د کورنۍ نور غړي د خبيثه انیمیا تاریخچه ولري چانس زیات ده چې په دې ناروغي اخته شي. همداراز مسن یا زړه خلک اکثرا د معدې د تیزاب د کمیدو له امله په چې کېدای شي د معدې تیزاب کم سي او یا په ځینو حالاتو کې د زړه شیدو ضد درملو د اخیستو له کبله لکه د اومپرازول اوږدمهاله اخیستو له امله منځته راسي او یا هم داخلي فاکټور یا انټرنسیک فاکټور د نشتوالي له امله منځته راسي. د اسکاندیناوي نژاد لکه د سویډن، ناروې او ډنمارک خلک، د شمالي اروپا نژاد یا سپینان او افریقایي نژاد د دې ډول د انیمیا لوړ خطر سره مخ دي. په خلاص شکل سره وایي چې سپرنیشس انیمیا یا خبيثه د وینې کموالی یو پیړۍ پخوا یو ناروغي وه چې ناروغ محکوم په مرګ او نن ورځ که په وخت سره تشخیص شي ډیره ساده تداوی لري او هغه د ویټامین B12 ورکول د ټول ژوند لپاره ده. هیله ده چې دا بحث مو ګټور موندلی وي. ستاسو د روغتیا او خوښي په هیله.